هنر کلیک چینل درنو مینوالو یو بل خبر تاسو ته درکوم. دا خبر د ګیلمن باره کې دی چې ګیلمن وفات شوی دی. تازه ترین خبر مخې ته راغی او په ټیک ټاک سوشل میډیا او په ټول سوشل پلیټ فارم باندې دا خبر ډیر زیات وایرل دی چې ګیلمن وزیر وفات شو. ډیرو کسانو دا ویډیو شیر کړی دا. بیا د هغې نه پس موږ د پښتون تحفظ مومنټ کوم مشران چې د هغوی سره هم رابطه وکړه. د ټولو نه معلومات راټول کړل. هر یو کس وایي چې ګیلمن وزیر ژوندی دی، نو هغه هم مړ شوی دی، نه د هغه صحت تر اوسه پورې داسې دی چې ګینې د مرګ اړخ ته دی روان وي، بلکې هغه بېهوشه دی او دعاګانې ورته کوئ. نو قدرمنو کوم کسان چې د خپلو پیجونو دپاره دروغ وایي هغه د الله نه ویرېږئ. داسې قهر غضب به په تاسو باندې هم نازل شي چې تاسو صرف د خپلو پیجونو مخې کولو دپاره دروغ خبرونه خوروئ، دروغ وایئ. نو داسې مه کوئ. دا تازه ترین اپډیټ موږ ته د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټي ایم مشرانو راکړي او تاسو سره مو شریک کړل. ډېره مننه کوم تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا وکړه. که تاسو غواړئ په آینده کې هم تاسو سره هم دغسې تازه ترین اپډیټ او معلومات شریک شي، نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د هنر کلیک چینل د لارې به تاسو سره لحظه په لحظه، وخت په وخت او ساعت په ساعت تاسو ته تازه ترین اپډیټ میلاویږي. د ګیلمن وزیر باره کې دا خبر، دا معلومات او دا اپډیټ تر همدې ځای چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نور معلومات به در سره په خپلو ویډیو کې شریکوم. ډېره مننه. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.